السلام علیکم. کچېرې تاسو نه خبر زما نوم جمیل احمد دی او نن زه غواړم چې زه سهار د وختي د راکښېنستلو د فایدو په باره کې خبرې سره وکړم. زه پوهېږم چې اکثره سهار وختي نه راکښېني، نو ځکه ما دغه سوچ ووایي چې زه د دغه 7 فایدو په باره کې خبرې وکړم چې شاید د 7 د فایدو په وجه دې هم سهار وختي د راکښېنستلو کوشش وکړي. اول دا دی مور ناو لیس لیټر، یعنې کې د دې مطلب دا دی که ته چیرې سهار وختي راکښېنستلې، که ته چیرې پر 15 یا 6 یا 7 بجې راکښېنستلې، اول د واره خو فایده دغه سوله چې ستا دپاره تقریبا 2-3 ساعته یو اضافه پیدا سوله. نو په دې 2-3 ساعته کې ته خپل د ځان دپاره کار کولی سې، یعنې هغه کارونه چې ستا دپاره ډېر مشکله وي او هغه کارونه چې هغه خود ستا دپاره فایده لري، هغه کار ته باید خپل د ځان دپاره وکړې. اوس مثال لکه زه چې یم، زه چې سهار راکښېنم، زما د وختي د راکښېنستلو څخه ما دغه فایدې پکې لیدلې دي چې زه راکښېنم. اول خو دا دی چې زه په تسلي سره زه خپل د ویډیو چې کوم زه د شپې جوړه کوم هغه بیا زه سهار بیا زه د هغې ایډیټینګ کوم چې اپلوډوم، نو دا یو اضافه کارونه دي. دغه کارونه ټوله زه سهار وختي کوم. اوس لکه مثال چې زه یو شی غواړم چې زه یې زده کړم، نو زه ښه په تسلي سره هغه کار سره رسوم سهار وختي. او دومه فایده دا ده چې دا ستا د سهار یو صحتمنه ناشته هم ته پشکې جوړولی سي. ولې چې ته سهار وختي راکښېنې نو ته ډېر وخت لرې، نو په دې وخت کې بیا یو ښه ناشته هم خپل ځان دپاره ښه په تسلي سره جوړول. زه پخپله چې سهار وختي راکښېنم، زه خپل د ځان دپاره خپل اوټس چې مثال شولې هګۍ سولې، دغه رقم زما خپل هغه صحتمنه ډوډۍ چې ده، هغه ډوډۍ زه ښه په تسلي سره زه خپل ځان دپاره جوړه کړم او ښه پر قراره سره کښېنم او هغه ناشته وکړم. او که ته چیرې ناوخته راکښېنې نو ته خامخا ته په تروار کې ولې ته خپل کار ته ځې، نو په ترواري سره چې هر شی وي بس ته یو شی راواخلې او هغه ډېر په تروار سره ته وخورې او ولاړ سې. نمبر 4 ورک اوټ پراپرلی. د سهار د وختي راکښېنستلو دغه هم فایده ده چې ته خپل د ځان دپاره اکسرسایز هم کولی سې. ولې ته پوهېږې چې دغه 3-4 ساعته چې زه وختي راکښېنستلی یم، خپل د ځان دپاره زه کولی سم چې ښه په تسلي سره خپل سپورټ یعنې کې خپل فټنس وکړم، ښه په تسلي سره خپل فټنس وکړې او بیرته راسې او شاور ونیسې او بیا د هغه بعده بیا ته خپله ورځ سټارټ کړې، خپل کارونه وکړې. نمبر 6 مور لایکلی ټو سکسیډ، یعنې هغه کسان چې سهار وختي راکښېني دي اکثره کامیابه وي. که ته چیرې په دنیا کې د کامیابو خلکو په باره کې معلومات واخلې چې د دې څه راز و چې دوی کامیابه سوي دي، نو د دې کامیابي راز د هغه و چې دوی به وختي راکښېنستله. نو د دې مطلب دا دی چې هغه کس چې سهار وختي راکښېني هغه و کامیابي ته ډېر نږدې دی. نمبر 7 مور ټایم فار یور سیلف، یعنې کې سهار وختي چې ته راکښېنې نو ته خپل د ځان دپاره بیخي ډېر وخت لرې. ولې چې ته تقریبا 3 ساعته ته وخت لرې. په دې 3 ساعته کې ته خپل د ځان دپاره ښه ناشته جوړولی سې، که یو شی غواړې زده یې کړې، ته په دغه وخت کې خپل د ځان دپاره زده کړه کولی سې، ته خپل فټنس ته ښه په تسلي سره تللی سې، یعنې کې ته هغه کارونه کولی سې چې هغه کارونه ته په نور وخت کې نه سې کولی. نو دغه 3 ساعته چې ته خپل ځان دپاره راوباسې، نو دا یعنې کې ستا دپاره یو اضافه وخت سو او دغه وخت چې دی ته خپل پر سلف ډیولپمنټ باندې اچولی سې، یعنې کې ته خپل ځان څخه یو بهترینه انسان جوړ کړه. زه دغه ویډیو پر دا ځای باندې ختموم. که چیرې تاسې زما په چینل کې نوي یاست، زما چینل سبسکرایب کړئ چې تاسې زما ویډیو مس نه کړئ. او زه دغه رقم اکثره ویډیو جوړوم، نو بیا به پر یو نوي ویډیو سره وینو.